السلام علیکم دوستانو، راځئ چې نن د ګندنې پیرکي پاخه کړو. لومړی دلته زه اوړه لامده وم، مالګه خمیر مایه م پکې واچوله، له ګرمو اوبو سره مې اوړه لامده کړه، 1 ساعت لپاره مې پرېښوده چې خمیره سي. ورپسې مې ګندنه پاکه ومینځله، میده مې کړه، ضرورت په اندازه مالګه مې پرې واچوله. دلته 1 ساعت بعد اوړه خمیره سو، وړې وړې زوالې مې ترېنه جوړې کړلې، 15 دقیقو لپاره مې پرېښودلې چې پخېدلو ته آماده سي. زوالې مې ښې نازکه اوارې کړلې، ګندنه مې پکې واچوله، لږ ذره سره مرچ مې هم پرې واچول، پیرکي مې جوړ کړل. ورپسې مې کړايي کې غوړ واچول، غوړ چې ګرم سول پیرکي مې ور اضافه کړ، په متوسطه حرارت باندې مې پاخه کړل. یوازینی خوندور خواړه چې په روژه کې ډیر خوړل کیږي هغه پیرکي دی. آیا تاسو یې هم پخوئ؟ په کمنټ کې راته ولیکئ.